او موږ کوم کس دي چې هغه ته سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې ورته حل کی او باقي دلیل له قرآن کې کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلل ال تسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوي دا چې خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کدې چې تنوي په خلکو کې جما یادې او زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون د دې په مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر ممکن بچا باندې موږ مصیبت راځي مې خېټه ته ولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیاته قرضه دومره ګټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتل کله ایام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډيري کله لګي کله روغ بدني کله نه جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تللی شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبره تللی شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تللی شي خبره غریبي مالداري روح بدن او بیماری یو زکیده او بیلتون دا خبری د جون سره سری تړلې شي خبري نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو بای کوم څه کوم چې د څنګه دا عقیده خراب شي عقیده به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه په دې ټیم کې ځان دره دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغله او چې کو الله یاد کو الله سخت نه وشي تاسو الله یاد کړئ مده الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او د مصیبتونو نسکی ثابت وبس دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې ست غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر څړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د غوړي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم سه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان دشته دي څوک نشي دغه دي سوچونه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وتولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوی یونس علی السلام دا قصه لکه وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو ولا لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واچو فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ذكر يوكو الله ياتكم يادينكم ياديكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله موږ دا خبره واورید دا ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوریدو ونجيناه من الغم غمنا موږ راوست وكذلك ننجي المؤمنين الله دا شمن المؤمنان د غمونه راوباس او چې ته په شاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوند دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بالقران کې سوی المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زامن اولاد دنیا خیست بس نور بګی نشته فتنه امتحان اصل باندې کیدو کې شی سره والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدو کې نیکیانه د هر سره وره دې بچونه دې مال هر سره وره دې چې مراد باقیات الصالحات نه مراد الله ذکر دی ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللوي دا الله يدول دا اوچت مت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدي باندې غرغړ ثوابونه ملوي انسان
دې ذکر ده الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي، د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډېر عجیب حدیث دی په صحیح مسلم کې، معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه ودی جمعه درې جمعه کې حلقه جوړه شي مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره برناسي اغو دي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وبس چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن نبيه علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ د الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسب. رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسكم الا ذاك، استغفر الله قسم چې تاسو دې لپاره ناشي او يا رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك، زموږ په الله قسم دغه ناشي وسره پر غو نه ناشي. رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنه کو چې په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم، خو خبر ده چې اتاني جبريل په ما بشر کښت مکه جبريل علیه السلام راغله فاخبرني انه ما لدا خبركم ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه، چې الله ستاسو تذکر د ملائکه په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکه ته یو ورځ باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې، صفات کې الله لیکه نه ځکه ما تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو ته ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي، اسمانونو کې دې تذکری چې رواني